ضیاء الرحمن عجز څه د کمال شاعر دی که نه، د پښتنو د ترجماني څومره پخه انداز کې کړې ده. ملګرو دا ویډیو مکمل وګورئ، دومره پخه انداز کې د پښتنو ترجماني کړې ده، یو شعر د بل نه ښایسته. په نن سبا دور کې په سوشل میډیا کې په مشهورو شاعرانو کې ټول نه ښه شاعر چې دی دا ضیاء الرحمن عجز دی. که نه تاسو دا شاعري وګورئ تاسو ته په خپله اندازه وشي چې دا څومره ښه شعر لیکي. دا منیر بونیری چې کوم دی دا ورسره ناست دی، خدای هم شعر د حق حیران شوی چې لکه دا څومره پخه انداز کې د پښتنو دا ترجماني کوي، څومره ښه شعر لیکي، یو غزل یې در بل نه ښایسته دی. ملګرو دغه ویډیو مکمل وګورئ، تاسو ته به حقیقت معلوم شي چې نن سبا په شاعرانو کې په سوشل میډیا په مشهورو شاعرانو کې ټول نه ښه شاعر څوک دی، نو هغه زما په خیال ضیاء الرحمن عجز دی. تاسو دا شاعري وګورئ. ماران د زلفو صدا سي په رخسارو دوي، ماران د زلفو صدا سي په رخسارو دوي، لکه پالنګ کې چې څوک ستړی مزدور کارو دوي. ډېر ښه دی. ترقي ګرانه ده که دغسې واکدارو دوي، ترقي ګرانه ده که دغسې واکدارو دوي، هغه کور لوټ شي د کم کور چې څوکیدارو دوي. ډېر ښه دی یاره، بیا یې وایه. ترقي ګرانه ده که دغسې واکدارو دوي، هغه کور لوټ شي د کم کور چې څوکیدارو دوي. ډېر ښه دی. مننه چې مې رقیب کله په غېږه کې د یارو دوي، چې مې رقیب کله په غېږه کې د یارو دوي، لکه په جاله د مرغۍ کې چې خامارو دوي. ډېر ښه دی. چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوځم، چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوځم، بچي ته داسې قصې وکړم چې په لارو دوي. دا بیا ووایه یاره، ډېر ښه شعر دی یاره، ډېر ښه شعر دی یاره. چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوځم، ډېر ښه شعر دی یاره. مننه چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوځم، بچي ته داسې قصې وکړم چې په لارو دوي. یاره ډېر ښه شعر دی یاره. چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوځم، بچي ته داسې قصې وکړم چې په لارو دوي. ډېر ښه دی یاره. تمامه شپه ویښ وي، د ښار خلک خوبونه نه کړي، تمام شپه ویښ وي، د ښار خلک خوبونه نه کړي، خو چې پښتون څوک قتلوي نو تمام ښار ودوي. تمام شپه ویښ وي، د ښار خلک خوبونه نه کړي، خو چې پښتون څوک قتلوي نو تمام ښار ودوي. د ونې لاندې یو ملنګ په داسې حال پروت دی، د ونې لاندې یو ملنګ په داسې حال پروت دی، لکه سړی چې د دلبر په انتظار ودوي. ته چې ناروغه شي نو څومره صحافیان را درومي. ډېر ښه دی یاره. ته چې ناروغه شي نو څومره صحافیان را درومي، زه چې لوټ کېږم صحافي د هر اخبار ودوي. ډېر ښه دی یاره. دا ورته یو 30 پیري ووایه. ته چې ناروغه شي نو څومره صحافیان را درومي، زه چې لوټ کېږم صحافي د هر اخبار ودوي. ډېر ښه دی یاره، بیا یې وایم ځکه ډېر ښه شعر دی یاره. ډېر ښه شعر دی یاره، ډېر ښه یاره. ته چې ناروغه شي نو څومره صحافیان را درومي، زه چې لوټ کېږم صحافي د هر اخبار ودوي. ډېر ښه دی یاره، ډېر ښه شعر. عجز سړی یم ماښام چې له روزګاره راځم، عجز سړی یم ماښام چې له روزګاره راځم، زما بچی د مور په غېږه کې بیمار ودوي. ډېر ښه یاره. مننه. او دغه دوه درې شعرونه چې دغه شعر بیا ووایه چې ته چې ناروغه شي. نه دا بچي ته داسې قصې وکړم چې په لارو دوي. چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوځم، چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوځم، بچي ته داسې قصې وکړم چې په لارو دوي. ډېر ښه شعر دی.